یو کس د بل کس پوروړی و او دغه پوروړی به هغه ورپسې را روان و چې قرض څه وخت راکوي نو هغه نیټې به یې سره تعینولې خو دغه کس نه توانېده چې دغه پور ورته په وخت ورکړي. نو هغه کس چې پور یې ورکړی و د کور کې ښکلې جلکۍ ولیدله نو د پوروړي ته وویل داسې به وکړو چې یو شرط به سره کېږدو که دغه شرط تا وګټه زه خپلې ټولې پیسې در بخم او که ما وګټه ته به دا لور راکوې. هغه ویل صحیح دی. شرط داسې و چې زه به په یو ډبي کې 2 تیږې اچوم او دغه 2 تیږو څخه به یوه سپینه وي یوه توره وي. که سپینه وه نو زه خپل ټول پور در بخم او که توره وه تا لور به یې ما کېږي. سړي پوروړي ورڅه وویل کله کله وضعیت داسې راځي چې سړی مجبور دی چې سخته سامي ونیسي. کله چې هغه پور ورکوونکی له کور څخه ووته لرې لاړه هغه ځای کې سیند و سیند څخه یې 2 تیږې راواخیستلې او دواړه یې تورې تیږې راواخیستلې په خلطې بوتل یا په بوجۍ کې واچولې ځکه ده غوښتل چې چال وکړي په هر صورت کې باید ګټونکی دی شي. او دغه د پوروړي لور دغه وضعیت ولیده دغه شی ولیده نو د خپل کور ته چې راغله دغه جلکۍ نو ډېر زیات په تشویش کې وه. نو دی ویل چې دغه سړی لوبه ګټي. ټوله شپه یې فکر وکړ سهار چې راجګه شو نو پلار ته ویل چې زه تیار یم قرباني ورکړم خو دغه سړي ته به یو بل شرداک دی چې دغه تیږه به یې ما لور راوباسي یوه او دویمه خبره دا ده چې د تیږو راویستلو لپاره به هغه سیند غاړه انتخابوو. دغه کس ته ټلیفون وکړ یا یې خبر ورکړ یا یې چې دی یو قسم مطالعه کړ چې داسې شرایط دي. شرایط دا دی چې تیږې به یې ما لور راوباسي او د سیند په غاړه. هغه ویل هېڅ خبره نه ده ځکه خو مطمئن و چې لوبه یې ده په ګټه تمامېږي. کله چې سیند غاړې ته لاړل او جلکۍ تیږه راوویستله نو څنګه چې تیږه راوویستله هغه تیږه یې وغورځوله. چې وغورځوله نو دغه قرض ورکوونکي ته تشویش پیدا شو. تشویش دا و چې که اوس چېرته زه وایم چې دغه تیږه توره وه او دوی لاس نن باسي او بله تیږه هم توره وي نو دا خو هغه بېاعتمادي رامنځته کېږي. او که ووایم چې سپینه وه نو لوبه خو دوی ګټي. سړي وضعیت یو څه خراب شو. خو دا لور یې هوښیاره وه. دا لور یې خپل پلار ته مخکې ورته ویل چې کاکا ته ووایه چې تشویش مه کوه. تشویش ځکه مه کوه چې خو حتمي یوه تیږه توره وه او یوه تیږه سپینه وه. دغه تیږه چې موږ نه غورځېدلې دی او په دغه نورو تیږو منځ کې ګډوډه شوې دی خو دا یوه تیږه وه یا به توره وي یا به سپینه وي. هغه بله تیږه چې د خلطې دننه دی هغه به وګورو چې هغه کوم ډول دی. نو په دې سره به زموږ مشکل حل شي. او بس سړي په نه زړه لاس خلطې ننویسته او تیږه چې راوویستله هغه توره تیږه وه. نو له دې څخه معلومه شوله چې هغه سپینه تیږه غورځېدلې دی در حاله کې چې هغه سپینه تیږه نه وه هغه توره تیږه وه. جلکۍ ګټونکې شوله او خپل پلار ته چې و غاړ قرض چې دی هغه یې معاف کړ. نو اوس خبره دا دی چې کله کله موږ له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ و ډېرو بدو شرایطو سره مخامخ کېږو. په داسې حالاتو کې خلک باید کوشش وکړي چې آوټ آف باکس تھینکینګ وکړي لکه هغه حالاتو ماورا فکر وکړي او په دغه صورت کې حتمي پیښه دوی په ګټې